نبی علیہ السلام راته اعلان کوي یو ښځه وه زناکاره وه، یو ښځه وه بدعمله وه، بدفعله وه، زناکاره وه، پر لارې باندې روانه ده. په لاره کې دې ښځې فرأت کلبا علی رأس رکیه یلهث، په لاره کې سپی ولیدي، سپی د څا په غاړه باندې پروت دی، تږی دی. نه سپی کولی سي چې د څا څخه اوبه راوباسي، خوله وررسېږي او تږی دی. دغه زناکاره بدکاره بدفعله ښځه خپله موزه باسي، د خپلې موزې او د خپل څادر او پوړنې په واسطه باندې د څا څخه اوبه راباسي، هغه سپی اوبه کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم گواهی ورکړي الله جل شانه دا ښځه جنت ته داخله کړه، د سپي په وجه جنت ته داخله کړه. زه مسلمان تشکنزل کوم، د مسلمان حق وړم، مسلمان زیرومه، مسلمان ته تکلیف ورکوم. په فیسبوک باندې، په واټساپ باندې، په یوټیوب باندې، په دې رسنیو کې پټ ناست یمه، بې غیرته مخ مې پټ کړی، دې تشکنزل کوه، هغه تشکنزل کوه، په دې پسې تان لعن شان، په هغه پسې د دې کردار کشي کوه، د هغه کوه. او بیا خوشحاله یم چې شکر الحمدلله چې مسلمان یم، شکر الحمدلله چې مسلمان یم. و مسلمان خو یې، مسلمان خو یم، خو ته ودرېږه د دې حساب به ورکوو یوارې. د رحمان وینا به هلته درته یاد سي چې یو دیوال ته مخ بل ته دې شا سي. ته وده چې ما و تا یوارې د دې ګورو قبرستان بندیان سو، بیا به ما و تا ته معلومه وي چې زه در کوم حاله پرې په اوبو کې یم او تر کومه حاله پورې سم یم. ترسم که نرسی به کعبه ای اعرابی، رأی که تو می روی به ترکستان است. یاره اعرابی چرته روانې؟ وای کعبې ته روانې. نو کعبه خو دورې ده، ته دورې روانې، نو ډېره مشکله ده چې ته به کعبې ته رسېږې، ځکه لاره دې د ترکستان اخیستې ده او دعویدار د کعبې. اوس د مسلمان هغه حالت دی. او دا نه چې دا تا ته وایم، اول خطاب ځان ته کوم، د ځان په واسطه بیا تا ته هم کوم. د الله جل شانه په خاطر پر خپله زندگی باندې باید فکر وکړو. دا دین، دا شایسته دین د اسلام، دا شایسته طریقې د نبی علیه السلام، دا زما او ستا په غلط حرکت و کردار باندې د کافرانو په مخ کې اوس بدنامه دي. کافران ما او تا ته اوس د حیواناتو حقوق راشي، ما او تا ته د ښځو حقوق راشي، ما او تا ته د بشر حقوق راشي. په داسې حال کې چې زما او ستا نبی صلی الله علیه وسلم د هغه لقب دی رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم. هغه موږ ته هغه دین راوړی دی چې په هغه دین کې د هر شي حق محفوظه دی، د هر شي حق محفوظه دی. الله جل شانه دی موږ او تاسو ته د خپل مقدس دین د اتباع توفیق نصیب کړي، او الله جل شانه توفیق راکړي چې د خپل دین د اتباع ترڅنګ ټول هغه حقوق چې زما او ستا په ذمه دي، که د الله جل شانه حقوق دي، که د نور قریبانو مسلمانانو انسانانو حقوق دي، که د خپل ځان حقوق دي، که د حیواناتو حقوق دي، دا ټول ادا کو. اقول قولی هذا واستغفر